बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होम बायोलॉजी द क्लास 10 बायोलॉजी दा او په دې کې یونټ نمبر 15 دی او په دې کې نوې ټاپک دی کروماتین میټیریلز. نو کروماتین میټیریلز مونږه داسې سيزونو ته وایو چې کله مونږه د سیل سټډي کوو او په سیل کې دنه بیا مونږه نیوکلیس سټډي کوو. نو په دې نیوکلیس کې دنه کومه سوچ وګورو نو زموږ ذهن ته یو ډي ان اے نوم راځي، یو د ار ان اے نوم راځي او یو د کروموسوم نوم راځي. نو یاد ساتئ په نیوکلیس کې د سیل په نیوکلیس کې دنه کم ډي ان اے او کم کروموسوم نو دغه ډي ان اے او دغه کروموسوم چې اول په سر د کم سیز نه جوړیږي نه هغه سیستم موږ وایو کروماتین میټیریلز. یعنی داسې سيزونه کروماتین میټیریلز یعنی داسې سيزونه چې هغه د کروموسوم په جوړولو کې هیلپ ورکوي نه هغه ته موږ وایو chromatin materials. اوس chromatin materials هم سره څه دي چې chromosomes are composed of chromatin materials چې څونه کروموسوم دي او په دې کروموسوم باندې ځان پوه کوي چې کرومو مونږ وایو. په تیر شوي لیکچر کې ما ویلو چې د کرومو مطلب دا دی کلر او سومز مطلب دی باډیز. یعنی چې کله مونږ د سیل سټډي کوو پای کې بیا مونږ د نیوکلیس سټډي کوو نو پای کې مونږ ته د کروموسوم چې دي نو دا زموږ سره کلر ښکاري. نو ځکه دې ته ویل کېږي کروموسوم یعنی دا کلر باډیز چې دي هغه په نیوکلیس کې موجود دي. بیا چې کله موږ د کروموسوم خبره کوو نو سیل چې دي هغه دوه قسم دي، یو زموږ سره پروکاریوټس دي او بل زموږ سره یوکاریوټس دي. پروکاریوټس هغه خلیې دي چې باغ کې نیوکلیس نه وي، یوکاریوټیک هغه خلیې دي چې باغ کې نیوکلیس موجود وي. اوس پروکاریوټ څه دی؟ نو د پروکاریوټ مطلب دا دی یعنی هغه سیل چې باغ کې نیوکلیس نه وي، چې کم سیل کې نیوکلیس نه وي باغ کې کروموسوم څنګه موجود دي. ځکه چې د کروموسوم باره کې موږ دا وایو چې دا په نیوکلیس کې موجود دي، خو په پروکاریوټ کې چې د نیوکلیس نشته نو صحیح حسابي پکې چې کروماتین کمپوزډ اف ډي ان اے اونلی. یاد ساتئ په پروکاریوټ کې چې کم کروماتین میټیریل نو باغې کې چې هغه صرف ډي ان اے پای کې کروموسوم نه. ځکه چې ما مخکې وویل چې ډي ان اے او کروموسوم چې د کم سیز نه جوړیږي نه ته موږ کروماتین میټیریل وایو. خو پروکاریوټ کې چې کم کروماتین میټیریل کم سیز جوړي نه هغه صرف ډي ان اے. په یوکاریوټ کې دا خبره لږ جدا ده چې ډي ان اے پلس هیسټون. په یوکاریوټ کې چې دی یو ډي ان اے دی او بل پکې هیسټون دی. هیسټون چې دی هغه پروټین یو قسم دی، یعنی ډي ان اے رایوځي شي د هیسټون سره نو هغه کوم ځای کې یوکاریوټ کې چې کوم نیوکلیس وي نو په هغې کې چې دی یو ډي ان اے موجود وي، خو د هغې سره سره لکه په پروکاریوټ کې صرف یو ډي ان اے. خو کله موږ د یوکاریوټیک خبره کوو یعنی کم سیل چې باقي نیوکلیس موجود وي نو باقي ډي ان اے هم وي، خو د ډي ان اے سره سره یو قسم پروټین موجود دی چې هغې ته موږ وایو هیسټون. بوت ډي ان اے اینډ هیسټون میکس نیوکلیوسوم. پسې چلو شي دغه ډي ان اے او دا کم دغه چې دی هیسټون پروټین دا رایوځي شي دا زموږ سره یو بل سټرکچر جوړ کړي چې هغې ته موږ نیوکلیوسوم وایو. د نیوکلیس لپاره دا یو باډي جوړوي. نیوکلیوسوم آر ارینج ان د فارم اف بیډز. اوس دا ډي ان اے او د هیسټون رایوځي شو دې ته موږ نیوکلیوسوم وایو. اوس دا نیوکلیوسوم چې دی نو دا د دانو په شکل باندې چې دی د یو بل سره چې دی ارینج شي د سټینګ اف بیډز کویلز اینډ فارمز د سټرکچر اف کروموسوم. اوس دغه دانې چې دي په دې کې دا خبره په غور باندې وره چې دا ستاسو لږ کلیر شي. ډي ان اے او د هغې سره سره هیسټون دا رایوځي شي دا نیوکلیوسوم جوړ کړي. نیوکلیوسوم مثال داسې لکه دانې، لکه دا ډېر شی نیوکلیوسوم تاسو راوالی او دا به تاسو په یو تار کې چې دی تاسو وپیئئ نو هغه داسې یو زنځیر غوندې جوړ کړي. نو کله چې دا نیوکلیوسوم د یو بل سره بالکل رایوځي شي یعنی ډي ان اے او هیسټون چې کله د یو بل سره رایوځي شي هغه نیوکلیوسوم جوړ کړي. نو ډېر شی نیوکلیوسوم چې کله راغونډ شي نو هغه د یو بل نه تاو راتاو شي نو هغه په آخر کې څه جوړ کړي؟ هغه جوړ کړي کروموسوم. نو دغه شان دا کروموسوم چې دی دا د چا نه جوړ شي؟ دا د کروماتین میټیریل نه چې دی جوړیږي. دا ټاپک چې دی دا به تاسو ته په شارټ کوېسچن کې راځي او اهم ټاپک هم دی او په دې پسې ورپسې نه لیکچر چې دی هغه انشاءالله موږ ډي ان اے کوو او بیا د هغې نه مخکې نور لیکچرې دي که په دې پوه شوي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو، ډېره مننه.